السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان دغه لوبډله چې کومه یوه ده د قطر په طرف باندې نن روانه سوله او په دغه کې میرویس اشرف بعضې داسې ځوان لوبغاړي هم د افغانستان په دغه لوبډله کې اچولي دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوهسئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، افغانستان د همدغه میاشتې په 21 تاریخ باندې په قطر کې نیدرلند سره د 53 اوریزو لوبو سیریز ترسره کړي. دغه سیریز لپاره خو حالان کې اوسه پورې د افغانستان 15 کسیزه لوبډله چې کومه یي کله 11 کله 18 لوبغاړي هم دغه کې اعلانوي. هغه خو فلحال نه ده اعلان شوی، خو دغلته بعضې داسې بااستعداده لوبغاړي سکواډ ته راوستلي دي چې همیشه یې په داخل کې ډېر ښه کرکټ کړی، ډېر زیات رنزونه یې کړی، خو دوی ته به چا حق نه ورکوه. میرویس اشرف دغه ځوان لوبغاړو ته هم حق ورکړی ده. خیر که موږ حقیقت وایو، په دغه کې بعضې داسې زاړه لوبغاړي چې ټیم کې حق نه جوړیږي هغه هم سکواډ کې اچول سوي دي، یعنې ټول یې تقریبا خوشحاله کړي دي. خو زه دغه بعضو لوبغاړو باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې همیشه یې په داخل کې ډېر زیات رنزونه کړي او همیشه یې پرفارمنس ورکړی ده. چې په دغه کې بعضې لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم. ضیاء الرحمن شریفي دغه یو فاسټ بالر ده، د 100 اوریزو لوبو او د 50 اوریزو لوبو بهترینه لوبغاړی ده، ډېر ښه بالر ده. دې نه علاوه درویش رسولي ما نه به تاسو ښه پېژنئ چې همیشه یې په داخل کې ډېر ښه کرکټ کړی، 19 کلن لپاره هم لوبه ترسره کړې وله. عظمت الله عمرزی هم په دغه سکواډ کې راوستلی ده چې ډېر زبردسته خبر ده. او دې نه علاوه فضل حق فاروقي، یوسف زازی او دې نه علاوه دغه یو بله فاسټ بالر دغه هم ښه فاسټ بالر ده، دی هم سکواډ ته راوستلی ده. ریاض حسن چې ډېر ښه د اخر کې تاسو وګورئ په 4 ورځنۍ لوبو کې همیشه د پرفارمنس ورکړی، هر چیرته یې رنزونه کړي. خو دغلته بعضې میراثي لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم. باید موږ حقیقت وایو چې د دغو ټیم کې ځای نه جوړېږي، دغه یې باید رخصت کړي ول او نور ځوانان یې اچولي ول. په دغه کې آفتاب عالم ده، ما نه تاسو ښه پېژنئ. 113 سپیډ بالر وړي فرید ملک ده، فرید ملک کارنامې هم تاسو به ورنه خبر یاستئ. دې نه علاوه ګلبدین نایب ده، دغه هم په سکواډ کې اچولی ده. او دغه بل یمین احمدزی هم په سکواډ کې اچولی چې د ما په نظر باندې دغه د ټیسټ لوبو لوبغاړی ده. او همدغسې دغه نور بقیه لوبغاړي که وګورو ښه لوبډله ده، خو فلحال دغه لوبغاړي نه دی اعلان سوي. نو هغلته به موږ تاسو ته معلومات وسي چې دغو ځوانانو ته په سکواډ کې ځای ورکول کېږي که نه ورکول کېږي، که دی هسې چکر لپاره بولي دي، هسې د قطر چکر ورباندې ووایي خوشحاله کړي. هغه وخت کې به موږ ته پوره اندازه ولګېږي، پوره معلومات به وسي چې کله دوی د افغانستان دغه لوبډله نیدرلند ته اعلان کړي. فلحال خو دوی لوبډله نه ده اعلان کړې. دوی وایي چې دوی به هلته ځي، تمرینات به ترسره کړي، پریکټسونه به ترسره کړي. 2 هفتې وروسته به د افغانستان که خیلی لوبغاړي اعلانېږي.